ملګرو اسرائیل پایلټانو چې کوم دي کنه هغوی انکار وکړو چې موږ خپل عهدې نه استعفا ولیکله نور موږ د ایران د مقابلې نه یو نه ورسره مقابله کولی شو. نو دغه خبره مخې له راغله یو دا خبر مخې له راغله چې ایران سره چې کومو خلکو جاسوسي کړله که نه نو هغه هم راغلي مخې له. نو دا دوه خبرې سره ډسکس کوم نو په ویډیو کې پاتې شئ. څرنګه چې تاسو ته پته ده چې د اسرائیل او د ایران ډېر خطرناک جنګ روان دی نن سبا کې په یو بله ټیکونه کوي. حالات دې ته هم روان دي چې کېدای شي ایټ مې ټیک وشي. خو تاسو چې ما کومې دوه خبرې وکړلې نو هغه درته کوم. اول کم چې د اسرائیل چې کم پایلټان دي که نه هغو انکار وکړو چې وروره موږ په دې جنګ کې نه یو، موږ د ایران سره جنګ نشو کولی ځکه چې هغه چې کوم دي که نه موږ چې کله ورشو نو هغه موږ باندې قصاص مزایل چې کوم دي هغه پایر کړي نو موږ مړه کړي. نو موږ مړه شو نو زموږ حالات خرابېږي ځکه چې آلریډي چې یو ځای کې انسان مرګي هلته نشي ورتلی. او بل چې د ایران دي هغه خو مسلمانان دي هغه وایي چې موږ ورشو نو موږ خو شهیدان کېږو. نو خبره په دې ځای کې ده. بله چې کومه خبره ده که نه چې کومو خلکو چې د پاکستان دغه د ایران سره غداري کړله که نه هغه خلک هم مخې له راغلي دي. څه 25 کسان دي هغې هم جیل کړي او ګرفتار کړي دي جیلونو ته چیل دي. په هغه خاص کسان څنګه ګیر شو هغه داسې ګیر شو که نه چې هغو چې کوم د ایران آرمي چیف او نور اټمي ساینسټیسټ وو هغه دوه نور پوجیان موجیان شو چې د هغو کمې کمرې چې وې هغې اسرائیلو ته ورښولی چې دغه ځای کې دي او دغه ځای ته مزایل راولېږئ. نو هغه ځای باندې نو هغې هم ګیر کړي او جیل کې به اچیل دي او ګرفتار کړي دي او ښه سزا ورکوي. نو دغه دوه خبرې وې. نو شیرینګ مې کړل لازم در سره چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ. انشاءالله میلاویږو په راتلونکي ویډیو کې.